دا دومره لوی عذاب چې الله راوست په دې قوم، 3 عذابه خطرناک عذابونه. دا د قوم څه چل کو او دا قوم وسوکو او دوی د خپل پیغمبر نصیحت ولې نه قبلو. دا د لوط علیه السلام قوم. لوط علیه السلام د قوم ته هر قسمه نصیحتو. تقریبا زمون د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 4,000 کاله مخکې دا قوم تیر شوی دی. او لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام روارو. په ابراهیم علیه السلام لومبي ایمان دراوړل. یو د ابراهیم علیه السلام د تر لور وا حضرت سارا یو دیو. او علما لیکي چې د ټولو نه مخکې لوط علیه السلام په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړو. او چې ایمان یې راوړو پلار یې ډېر مالدار و د لوط علیه السلام. د لوی قوم سره تعلق لرو. د پلار نوم یې هارانو او د نیکه نوم یې تاریخو. او د ابراهیم علیه السلام خپل سکر وارو. ایمان چې راوړنو قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. بس زما مور پلار قوم مال دولت ارس پریدم او الله لزو. دا الله دا حکم تابعداری کوم. مالا با الله هدایت را کی او ما تا با الله نیغلا رو خی. حضرت سارا خوی در تر لور و بیا پی ابراهیم علیه السلام ایمان روڑو. او چې کله ابراهیم علیه السلام د خپل آبایی علاقې نه هجرت وکړ، د عراق کې د عراق علاقه بابل وته وای، نو ورسره د بیبي ساره چې خپل تر لور او بیبي و دام لاړه او لوط علیه السلام مسر الله د پلار د طرف نه مالدار و ډیر سمال دولت امزان سره واغشته. او چې څنګه ابراهیم علیه السلام لاړو د مصر په طرفونو باندې تیر شو، شام ته ورسید، نو د خپل بیبي حضرت ساره او دارواره لوط علیه السلام چې وروسته الله پیغمبري ورکړه دیم ورسره د مصر په لاره باندې شام ته ورسید. لوط علیه السلام له خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې پاتې شو. موجوده چې دا کم اسرائیل ورته وي او فلسطین ورته وي، د دې ګردونوا چې کوم علاقه ده د الله په حکم دقل ته پاتې شو. هلته د الله د حکم تبلیغ شروع کړو. او دا رواره چې دی لوط علیه السلام د الله په حکم د ده علاقې سره خوا کې د اردن چې ورته نن سبا وایي اردن، د دې اردن په خوا کې یو 15 کلیو صدوم او عماره 15 غټ غټ کلیو د هغې دپاره الله پاک ورولېږه چې ته لاړ شو دغې خلکو ته خپل دعوت او تبلیغ شروع کا. د پیغمبر کارم دی، پیغمبر ته د الله د طرف نه وحی راځي او الله ورته لاره ښیي، دوکه 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 احکامات ور الله را لیږي او د الله یو نماینده د قوم دپاره د الله د طرف نه یو استازي وي، د الله د طرف نه یو مقرب شخصیت وي، الله سره هم تعلق او بندگانو سره د الله نه اخیستل کوي او د بندگانو اصلاح کوي. نو ابراهیم علیه السلام په دې خوا مصر ته چې کومې نږدې علاقې دي، نن سبا اسرائیل کې ورته وایي، فلسطین ورته وایي، شام ورته وایي، سوریا او د مصر بعضې علاقې دې ته ولېږلی شو. هلته خپل کار شروع کړ. او لوط علیه السلام خوا کې چې کوم 15 کلیو قرآن کې ورته مؤتفقات وایي چې د هغې دارالخلافه او مرکزي ښار صدوم و، هلته لاړ او دعوت یې شروع. هغه له الله پیغمبري ورکړه او کار یې شروع. قرآن شریف وایي چې په دې قوم کې 3 غټې بیمارۍ و. الله په قرآن شریف کې فرمایي انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. د 3 غټو بیمارو ذکر الله په قرآن شریف کې کړی. یوه غټه بیماری سوه
یو دا بیماری وه چې دوی به ظلمونه کول او قافلې به یې لوټ کولې، غلاګانې به یې کولې او ښکاره به یې کولې چې ته پټ نه یو خو یو سړی پټه غلا کوي، د پلار نه یې پټوي، د قوم نه یې پټوي، د مشر نه یې پټوي، ظاهري په دې غلا ورته ځان بدې ښکاري نو پټه غلا کوي، د شپې یې کوي، د ورځې هم نه کوي. دوی به دا کار نه کو، ښکاره به یې دا غلاګانې کول. قافله به را روانه وه او بس هغې نه به یې ښکاره مال یوړه. تر دې حده پورې یو تاجر به مال لوړه، قافله به راله او مال به یې وغورځو. نو دوی به ورله راغونډ شو، نو یو به ورته ماله سامان دا کور ته وړم پیسې در خوم، بل به بل نو سامان به ټولو دې کورونو ته وچلو. اخره کې به یو راغی نو هغه به ورله پوټې غوندې شی راوړو. یاره وي دا هم خوښ نه شو دا وال، لکه تا خو ما نه غټ ګېډې وړې دی. نه ما نه دي وړې، دغه پوټې شی مې نه وړې، په ما دروغ وایې، ما خو دله د خدای ظالمه ما نه خو دې غټ پاڼې یوړو. نه دغه پوټې شی که دا لیواله که نه به ورته وغورځو لاړ باړو. بل به راغ، هغه به یو پوټې غوندې شی راوړو، بل به راغې. اخره کې به د ټولو نه داسې یو شکری غوندې مال به ورته راغی او باقي چې کوم تاجر سره به اوښان به یې راوستي وو، په قچرو به یې سامان راوړي، بلا مال به غونډ به یې وو. ده به په سر را کېښودو، چغې به یې جوړه کړي، زما خو ټول مال لوټ کړه او دا یو شکری ماله واپس راوړه. دا دومره اوښان چې ما ډک راوستي وو، دا قچرې چې ما سامان څه جو، زه مړه خپل کار کوه. که پلار ته به یې وله ووایي چې دې زوی دا چل وکړه، هغه به وخندل. نه ته پې دروغ وایې، یعنې ښکاره به یې دا جرمونه کول. نو بیا به څوک قافلې والا نه شو راتېره دوی علاقې ته. خلکو ته پته و چې دا خو غله او ډاکوان دي او په ښکاره د خلکو نه شی وچ. نو لارو کې به بیا ناست، نو په لاره کې به د خلکو نه په زور مال اخیسته، لکه دا پردې مال اخیستل او دا پردې مال خوړل او دا پردې مال هضم کول، دا د دوی یو پیشه وه. دی به ورله خوند ورکو، دی باندې به دوی بدې نه ښکارل، نه به یې په دې کې څه حیا کول. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وتقطعون السبیل، په لاره به د دوی څوک مسافر نه شو تللی، ډاکې به یې کولې. حالانکې اوس هم خلک وایي لکه وایي شام روم دی د علاقه، داسې سرسبز او شادابه علاقه وه، هر قسمه میوې پکې وې، هر قسمه فصلونه پکې وو، هر قسمه غله پکې وه، او دا ځمکه او دا غرونه او دا د دې اونو د زیتون د دې بوټو ډک پراته وه، هر څه ډېر وه. الله تعالی چې په یو قوم عذاب راولي که نه، نو هسې نه راولي، لاول وله خدای په خپل نعمتونه شروع چې د شکر ادا کوي زما او که نه ادا کوي. ګورم آیا زما د دې نعمتونو نه دې څه زما فایده دین اخلي او که نه اخلي؟ سبا دا ونه وایي چې خدای پاکه زه غریب وم او بېوسه وم او بېکسه وم. نو دا غرونه یې داسې وو چې د اونو نه او د بوټو نه ټک پراته وو، ګیاګانې ښه بسیاره او د میوو نه د ځنګلي میوې دومره وه چې د دوی په خپلو میوو هم خپله ګزاره کېده، او داسې فصلونه او دا رزق د خدای دا پې پراخ و. لیکن دا د یو انسان عادت دی دا ډاکه. موږ د خپلو مشرانو ته نه ګورو، دا خصوصا دا د سیاسي مشران، دا ګورنران او دا وزیران او دا بادشاهان او دا نه ګورو، دوی سره څه رشته؟ د دوی مال کوم څومره مالونه دي، څومره دولتونه دي، موټر ورسره نشته، که بنګله ورسره نشته، که ځمکې نشته، که پیسه ورسره نشته، لیکن بیا هم دا د دوی شوق دی او دا د دوی حرص دی چې د ملک لوټ کړي او د خلکو نه پیسه ووایي ښه مضبوطه، او دا قوم غرق او تباه شي. دقسې په هغوی کې دا سوچ و تر دې حده پورې چې ښکاره به حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل رشته دار و، هغه یې ولېږه، ویې ته لاړ چې د لوط علیه السلام خبر راله راوړه. چې هغه لاړه او دې یې وکته، هغوی ته څه ناشنا ښکاره چې دا څوک ناشنا سړی دی. نو ګوره کاڼې راواغېسته او دغه ابراهیم علیه السلام دغه نماینده په دا سر په کاڼې هلکه ما څه جرم کړی، وبې خاندی، بل به مو خندل، دا به ورته ټوقه ښکارېده. نو چې هغه په سر ولګېده د هغه نه وینه را روانه شوه، نو هغه ور منډه کړه چې په کاڼو کې راویستی و، هغه یې کلک رونیو، زما خو دې سر رنګ ته خدای دې تباه کړه، زه خو دې زخمي کړم، وینه دې رانوبیوله. هغه ورته وی نه وینه نه، مخ مې دله رنګ کړه، دې پیسې به راکې، مخ مې دله رنګ، دا چې تا ځان له فرنګساز رنګولې څونه پیسې به دې لګېدې، او ظلم بالا یې ظلم څه قاضي لی بوته،
دومره چې راشه قاضي صاحب به زما په حق کې ښه فیصله وکړي نو قاضي له چې لاړل دواړه ودرېدل نو دې قاضي ته وایي صاحب دې سړي زه په کاڼې وویشتم او دا ګوره وینې را باندې را روانې دا ټول مخ او سر مې د وینو ډک دی او اوس لا ظالم ما ته وایي پیسې به راکې ما د له مخ او سر رنګ کړی دی نو قاضي ورته وایي ښه وایي که ورکوله دا خو راته ښه وایي چې مخ او سر یې دله رنګ که نو د دې خو درمانده د اجرت کېږي وله ورکه نو هغه سړی هم سم نر سړی هغه یو کاڼې راوچت کړه او قاضي پې په دا سر وویشته ښه مضبوطه وی ما ته رنګ کړې زما په تا د دې اجرت کېږي ته مې رنګ کړې هغه دله ورک زما په ځای داسې قوم دویم بیا څه چل کو وتأتیکم فی نادیکم المنکر نو حدیثو کې راځي په ترمذي شریف کې راځي چې دوی به یو دا ګناه کوله چې په مجلس کې به ناست و نو کاڼې به یې راواغېست په دې نه پرې کېښه دقسې به یې وویشته نو د چا به یې پوزه وویشته د چا به یې غوږ وویشته چا سترګه به ولګېده داسې شیطانتونه به یې کول ښځه پوته وي پاره به کاڼې به یې واغېسته او داسې به یې وویشت غلې غوندې ځر به یې لاس کته کړ یو بوډا سړی به او بابا به د هغه پوزه سترګه غوږ به ولګېد دا ښکاره و چې خندل به دا ګناه ده په شریعت کې رسول الله مبارک وي دا منع دي ولې که تا دا کاڼې وویشته نو نه دې پې دشمن مړ که نه دې پې دشمن زخمي که یو مسلمان له دې تکلیف ورکه نو زه دا ویم چې دا هوایي ډزې څوک کوي دا هم ګناه ده ولې ګناه ده نه پې دشمن ته مړ که په دې هوایي ډزو نه دې پې چې ته دشمن ته تکلیف ورسو کافر ته بلکې دا هوایي کاڼې دا ګولی لاړه د دنیا مسلمانان په هغې باندې لګیا شو او تباه شو او ډېر مسلمانان پکې مړه شو په دې ښادو کې په کوېدنو کې په سنت کې چې څوک پاس شي بس د اخوې په اختر او په روجو کې حکومت ورته چغې وي ملایان ورته چغې وي چې دا هوایي ډزې مه کوئ څوک نه سمېږي کړ 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 هلکه په دې څه ښه شی خو نه دی که ښه شی وي نو د غوږ کې ته ګوتې ولې بندې پیسې دې بربادې کړو نو سبا خو کالتوس هم ګرات مفتو کې د دې په ځای هغه سړي له مټۍ ولې نه وړې د دې په ځای هغه له نغدې ولې نه ورکړې چې ډزې کې او د دې ډزو لاسونه مسلمانان مړه شو کل 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 که څه ښه شی وي نو غوږ کې به دې ګوته نه منډله نو غوږ کې ګوته مو منډې او هغه د بوی د لاسې پوزه هم پټه کې نو دا خو ښه شی نه شو که نه او دا ګولۍ لاړ شي نو یو کال نیم مخکې ما له چا یو ماشومه و که ماشوم اوس مې هېر دی راوست وی د لاندې وجود یې شل دی دم یې ما دم کړه بیا په بله جمعه راوسته یاره یو پوټۍ ګزاری شوې ده او دا بیا دم کا وی د بیمارۍ پته یې بلکل نه لګي بیا څه موده پسې هغه مور او کرور یې څوک رالل یاره وی هغه خو خدای پاک رحم وکړه بیمارۍ پته یې ولګېده په څه پته ولګېده وی هوایي ګولۍ پرې راپروتې وه او په دې ملا باندې نیغه ورغلې وه او د ملا د مغرو د سپاینل کارډ ته رسېدل خو د ماشوم ته هم دا پته نه وه چې د په ګولۍ لګېد وی د خدای فضل و چې هغه سپاینل کارډ یې معمولي غوندې زخمي شوی نور بچ و هغه ګولۍ ته یې ویست ماشوم خو اوس کټ کې پروت دی رو خپې لقۍ را لقۍ خو لا اوس هم د ګرځېدو نه دی دا څومره ظلمونه په سر ماشوم ولګي پردی ماشوم او هغه مړ شي دا چې ستا بچي ولګي ته خفه کېږې که نه خفه کېږي او اکثر په دې اوړي کې خلک بار ملاستي او کلاس او دا ډزې خلک کوي د دې نه منع شوې ده دا ګناه د حرام دی او که مسلمان پې ولګېده او دی مړ شو د قتل ګناه دی نو یو به دوی دا چل کو دا کاڼې به یې ویشتل او دریم به یې څه کول اتأتون الفاحش انکم لتأتون الرجال خطرناکه ګناه ده د هلکانو ګناه به یې کول هلکانو سره بدفعلي چې ورته وایي او بدعملي چې ورته وایي دا ډېر خطرناک ګناه حضرت لوط علیه السلام دغه ګناه ورته یادوي دا نور هم کړي دي خصوصا دا ګناه ورته یادوي او څه وایي ولوطا اذ قال لقومه قوم ته څه وایي اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین تاسو هغه ګناه کوئ چې ستاسو نه مخکې د آدم علیه السلام نه واله دغه زمانې پورې دا چا هم نه ده دا لومړی دوی کې پیدا شي قرآن شریف کې الله وایي ما سبقكم بها من احد من العالمین او هغه څه دي انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ښځې مو پرېښې دي او هلکانو سره بدفعلي کوي او ګناه کوي
انکم بل انتم قوم مسرفون د الله د حکم نم سر ډیر اوچت کو د الله حکم تم سپکو قتل الله وی دا مکوا ډیره لویه تیزی موکړه. اوس هم یو سړی وی بچې ډیره تیزی دی. یو سړی سوچاله سخته خبرې وکړي کنځل وکړي څه وی ورته وی بچې ډیره تیزی دی ډیر تیز لاړی وی که نه وی بل انتم قوم مسرفون ډیر تیز تلونکی ډیر تیز لاړی لږ نه ډیر تیز لاړی د الله حکم هم شاته پرېښود د الله حکم هم مات کړ د الله حکم ته هم سپکو کتل ظالمانو ډیر تیز لاړی. داسې ګناه چې د دې نه مخکې دا چا کړې نه ده دا خطرناکه ګناه ده. داسې ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه ده. وګورئ ځنګل حیوانات څاروي وګورئ درندګان وګورئ خرو وګورئ سپي وګورئ خنزیران وګورئ ځناور وګورئ چې عقل او شعور پکې نشته هغوی دا ګناه نه او به نه ښایي چېرته چې دا ګناه چېرته یو څاروي دا ګناه کړې ده نو چې څوک دا ګناه کوي د څاروي نه بدتر سپي دا ګناه نه کوي چې څوک دا ګناه کوي د سپي نه بدتر شو. خنزیر دا ګناه نه کوي چې څوک دا ګناه کوي د خنزیر نه بدتر. خر دا ګناه نه کوي دا غلطي نه کوي نو چې خر یې نه کوي سپي یې نه کوي خنزیر یې نه کوي څاروي یې نه کوي نو چې څوک دا ګناه کوي د څاروي نه د خر نه د سپي نه د خنزیر نه بدتر. غیر فطري عمل ډېر لوی خطرناکه ګناه او ډېر لوی خطرناک جرم او دوی به دا ګناه څنګه کوله. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې ښکاره به دا ګناه بلکل په مجلس کې به دا ګناه کوله هېڅ پروا به نه ساتله یعنې دې ته ګناه نه وې او دا ورته شیطان دا چل خولی شیطان یو څو ځله راغی او دا قبیح عمل یې دوی په مخ کې شروع کړو دی پې ور واچ بس دا ګیا شو دا یې داسې ګڼله چې لکه یو سړی چې خپله بیبي حلاله بیبي سره کم عمل کوي او د خپلې حلالې بیبي سره خلک عمل په کوټه کې دننه کوي پټی کوي د بچو نه هم پټ کوي په تیاره کې که چې څوک رانه خبر نشي حیا وي په انسان کې دوی کې دا حیا نه و دا خراب عمل به کو او دا به په خاص مجلس کې فلاره کې په کوڅه کې په پاره کې او پار دی به کولاو. اوس هم په بعضې ملکونو کې هم جنس پرستي شروع ده او د یورپ په دې ملکونو کې د دې ګناه باقاعده سرکاري قانون جوړ شوی دی چې یو سړی که کوي نو کولی شي هلک که هلک سره واده کوي نو کولی شي. الحمدلله شریعت دا شی منع کړی. تاسو ورشئ وګورئ نن په یورپ کې د دې څومره خطرناک اثر زه خو تل یم په دې بعضو ملکونو کې ګرځېدلی نن یورپ تباره دې رالاسه دې بندولی نه شي ولې عام ټوله دنیا پکې مبتلا ده پارلیمنت ممبران پکې مبتلا دي قانون سازي نشي کولی ټول پکې مبتلا دي د بره نه واله تر د لاندې پورې ټول پکې مبتلا دي په دې ګناه کې نو اوس د هغه بدلول هم نشي. اوس هغوی وایي په زور یې ورته وایي چې دا قانون سازي به کوی دا شیطاني عمل به مونږ کوو ورشئ طبعي یې څونه ده ایډز بیماري چې نن په یورپ کې څومره ده او دا په ټوله دنیا کې نشي او د مضافات خطا تاسو ته خو پته نشته چې هلته د اموات او د مړو څونه شرحه معمولي بیماري کې راشي ټس خطا په دې کورونا کې په ټولو مسلمانانو کې ملکونو کې راغونډ کړه چې په ټول یو ځای کې د یورپ په یو ملک کې د هغې نه زیات مړي وو او د مدافعات نشته ایډز بیماري کې راشي په انسان کې چې د بیمارۍ کم خپل مقابلې ختم شي او د هغې نه علاوه د سربنو په بیمارو کې مبتلا دي د چمړو په بیمارو دا د شوګر او دا بیمارۍ هلته کمې دي دا د زړه او دا بیمارۍ هلته شته خو کمې دي دا د ایډز بیماري دا د چمړۍ بیماري دا ډېره خطرناکه خوله ده هغه دی نه نورو ملکونو ته علاج لري چې مونږ خو پې قتل شو برباد شو او دا بیماري د سره وجې نه ده اوس ورته پته را دی نه او بل پکې څه بیماري ده کوم هلکان چې دي چې لږ غوندې یو پوټې غټ شي او دې بیمارۍ کې مبتلا وي کم هلکان باس د هغوی هغه خپل چې کم هغه خپل قوت او طاقت چې فطري دله خدای ورکړی دی د خپلې بیبي نه فایده اخلي طاقت ختم په ځوانۍ کې هلک بوډۍ بیا که واده وکړي د کار نه نو ښه دی بیا بل ځای ځان مشغولوي او غوږی ناک بلکې نن سبا تاسو وګورئ تپوس وکړئ زه خو په دې څیزونو کې خلکو ته ویم نو معلومات کوم نن سبا اوهو نن سبا ښځو ځان له فرضي بېادبي دی فرضي
څه څیزونه پیدا کړي دي او په هغې خپل شهوتونه ختموي سړی دا ولې هلکان تباه شوي د دې خطرناکې ګناه د وجې د هلکانو سیستم ختم یو بچی دو بچی راوړي بس نور ختم هم چېرته په ډېر تکلیف او په ډېره خوارۍ او په ډېرو داروګان دې سره د انسان د وجود قوت ختم د مارونو نن زمون کشر کول ګورې په دې څیز کې مبتلا دی خفه کېږي ما نن کشران هلکان دا په سیلونو کې یو بل سره چکرې لګوي او بار په هوټلونو کې شپې کوي په خدای د پې یارېږه چې دا په دې ګناه کې چې ته مبتلا نه شي او نن ډېر کشر کول ماته پته ده ماته راتلل کوي نن ډېر کشر کول په دې ګناه کې مبتلا دی او تباه دي چې سبا وعدو کې بس یا وی په ما چا څه کړي بیمار او یا ښځې ته څه وایي ښځې ته وایي زه په ما چا څه کړي دي زه چې بار یم پیکې یم او چې کوټې ته را ننوځم نو بس بیا کار رانه په ما چا څه کړي د اوسه نه بار پیکې او نه دننه ټیکې دروغ وایي ښځې ته ښځه غریبه خو پته نه لګي نو ښځه م وایي چې زما خاوند ټیک دی شینه زمری دی خو دننه ګیدړ دی بیا د بې مافي خو دا خبره مې خولې له راله امینه بار زما خاوند ټیکي ته دې بار څه خبرې چې ټیکي خو دې درته وایي ټیکې یم پیر خو چې دننه راشم نو به بیا د کار نه یم بیا بېکار یم دا ختم د زرګونه سوځېدلي یې ختم ده له واده نه وپکار دې ښځې سره ظلم کوي ښځې سره زیاتې کوي دې به ډېر داروګانو کې په داروګانو به دی یو 15 شپږ میاشتې ټیک شي بس ختم بیا به ښځې سره رو خور هېڅ بل نه دا ولې دا دې ګناهونو والد الله چې کوم شی منع کړي د مارونو بېادبي د معافي لږ حقیقت ته تویم ولې چې دا ګناه ختمه شي او دا فتنه ختمه شي دا کشر کول زمونږ بچي دي زمونږ اولاد څنګه خپل اولاد ته نصیحت کې زما دام بچي دی زما دام اولاد دی د هغوی ته به هم نصیحت کوم سخته به م ورته وایم بعضې د حیا خبره به م ورته کوم چې دا پوه شي په دې څیز باندې چې بچې د خدای دپاره دې ګناه نه ځان ساتئ مه کوئ دا ګناه دا ګناه به دوی کوله تأتیکم فی نادیکم الموت ښکاره به یې کول او که لوط علیه السلام به ورته وی ای ظالمانو دا مه کوئ نو دوی به څه وي لکه اوس هم بعضې خلک وایي دوی به وی قالو اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون دا لوط علیه السلام او دا خلک وباسئ چې موږ ته نصیحت کوي دا ځان پاک دامن ګڼئ موږ ته وایي تاسو خبیث کار کوئ او نجس کار کوئ او ځان داسې سوچه سوتره لرې کړئ د وطن نه وباسئ نصیحت چې څوک کوي اوس هم ورته خلک وایي ته ځان داسې پاک دامن ګڼئ که چاته یې لمونځ وکړه تا داسې مصلې زړې کړې هلکه وایي که نه وایي هلکه دا ناروا کار مه کوه د ګناه دا پلید کار او ته داسې ډېر لوی پاک راغلې ادبي خبره انهم اناس یتطهرون دا هغه خلک دی چې دوی ځان ته نسبت د پاکۍ کوي پاک کارونه کوي دا بلنده کې استهزا ورپورې کوي دا لرې کا نصیحت یې خوند نه اخره کې په نصیحت ستړی شو ورته حضرت لوط علیه السلام یو مجلس کې نصیحت کوه په بل کې نصیحت کوه د پیغمبر کار هم دا په بل مجلس کې نصیحت کوه یو کلي ته ده بل ته ده بل ته ده بل ته ده بل ته ده مه کوې د خدای عذاب به در باندې راشي نو چې دا به ورته ووې چې د خدای عذاب به در باندې راشي دا ټکې به یې ورته ووې نو دوی به په جواب کې څه وې دوی به نورم خبره سخته کړه او دوی به ورته وې ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین ځکه ته رښتونې د خدای عذاب دی ځه تکړه شه د الله عذاب دی راشي اتکتون الذکران من العالمین الله اسو الکانو لراتلل کوي مخلوق کې وتذرون ما خلق لكم من ازواجكم قدم پریخي دي چې کومې د خدای پیدا کړي دي بل انتم قوم عادون او مکه خبره ده او د خدای د حکم نم سر ډیر ډیر تعظم ډیر نصیحت یې وته لکه نن سبا چې د مولایان صاحبان او د نیکان خلک لګیا دي او خلکو ته نصیحت کوي نصیحت هلکه نصیحت یې ته کوي د خدای نیکبخت عمل پې وکړه فایده لري
د خدای خبره درته کوي، د رسول خبره درته کوي. او چې دا کم نصیحت کم مولا خلکو ته کوي، دې اول ځان ته کوي بیا به بل ته کوي. زه چې خپل عمل ونه کړم زما خبره به بل بالکل اثر نه کوي. چې زه خپله په یو خبر عمل کوم نو زما خبره به اثر کوي. دا قانون دی. او که زه په خپله په یو خبر عمل نه کوم نو په بل به اثر نه کوي. نو موږ چې خبره کوو لاول کوشش کوو چې دا ما کې لکه خلکو ته هم دروغ مه وایم. لاول کوشش کوم چې دی ویم او که نه ویم. ځان نه دروغ وباسم بیا بل ته. که داسې نه نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یو کار په خپله نه کې او بل ته ویې کوه. تو سخت مجرم. لما تقولون ما لا تفعلون. یو کار په خپله نه کې او خلکو ته ویې کوه دا سخت جرم دی. دا واعظ لف جرم دی. نصیحت بکې مسلمان ته پیغمبري طریقه ده. نصیحت بکې مسلمان ته د الله را طرف نه وینا ده. یہ تذکیر او نصیحت کوه. لوط علیہ السلام لګیا دی نصیحت یې خوند نه کوي. بس د الله غضب جوش کې راغی. ډېر صبر یې ورته وکړو. د الله غصه په جوش کې راله نو څه چلو شو. حضرت ابراهیم علیه السلام په ترو هلته فرشتې رالې. هلته فرشتې په ناشنا شکلونو رالې. ابراهیم علیه السلام نه پیژندل. او ابراهیم علیه السلام بار اوتی و چې دا میلماني ولیدل فرشتې د انسان په شکل کې و. هلک وایي ما سره به روټۍ خورې. ډېره ښه کور ته یې بور. ډېر زیات مهمان نواز و ابراهیم علیه السلام. ډېر زیات. بلکې تاریخي واقعات دي چې ابراهیم علیه السلام به بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه. میلمه به یې خامخا راوسته او ډوډۍ به یې خوړل. تر دې حده بلې هوراکوټې غوندې واقعه مې ذهن ته راله. یو ځل یو بوډا سړی په لاره روان و او داسې لاسونه یې هم لړقېدل او جامې هم ګړبېدې. ابراهیم علیه السلام مې ډوډۍ پخوه سکونه چې ورسره وخوړې. موږ خو میلمه ته سترګې بندو. دروازه ورته بندو. زر شا کو چې بس کور ته منډه کو او بچي ته وایو که دا میلمه راغی ورته نشته کور کې. اباروت ګوري یو بوډا سړی دی لاسونه هم لړقوي او پښې هم رپېږي او سترګې هم رپېږي او ګړپ ګړپ کوي شونډې. دی ورته باباجي هله راځه ما سره ډوډۍ راغی. ډوډۍ تیاره وه چې ډوډۍ ته کښېنه. باباجي ته وایي وایي د الله په نوم شا به شروع کوه بسم الله وایي. باباجي وایي کوم بسم الله؟ ته خو الله نه پېژنې. زما خو خپل خدای دی بوت د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام د غصه وله خدای دې بیخ وباسه. ما راوستې جامې دې ګړبېږي لاسونه دې رپېږي. ته دې وخت کې هم خدای نه منې. ته یو خدای نه منې نه د خدای نه منې. پسه خدای دې بیخ وباسه. تا به ما تا ډوډۍ تا له ډوډۍ خورم. سړی وویل فورا جبریل علیه السلام را وی دا سړی دی ولې ویست؟ وی تا نه منېل تا له شریک ګوري. ما په عزت راوسته او د مرګ په غاړه ولاړ ده. عقل یې نشته نصیحت باندې هم نه پوهېږي. جامې ګړبېږي او دې وخت کې دې تا نه من تا له شریک ګوري. وی الله وایي چې ما ته خو دا کفر معلوم دی. دا شرک ما ته معلوم دی چې ما نه مني ما له شریک ګوري او دا د سلو خوشا عمر دی. ما خو په د یو نوړی مو څه پورې نه ده بنده کوي. ډوډۍ خو زه ورکوم. نو تا له یو ورځ راغې نو زما خو بنده دی که نه. ما خو پیدا کړی دی زما مخلوق خو دی که نه. زه خو کافر لم روزي ورکوم. نو دا خو دې خو نه کړل. بس ابراهیم علیه السلام په منډه ورغی. باباجي روان و د مټې ونیو خفه نه شي معافي غواړم هله راځه. د مټې ونیو بیا واپس راوسته. باباجي وی تا خو وختي زه وشړلم اوس راپسې رالې. دا ولې؟ وی د کوم ذات د وجې مې شړلې هغه ذات ستا په حق کې ملامته کړمه او هغې ذات تا پسې راولېږم چې دا دونه کاله په 100 کاله 80 کاله ما روزي ورکړه ما نه مني. ما له شریک ګوري ما ته کنځل کوي. شرک کنځل دي د خدای. زم روزي ورکوم. تا یو ځل نوړی لا اوچته کړه او دې شړه. بوډا بابا وی ښه دونه په ما مهربانه زه نه منم ما له بیا روزي راکړې. زه وله شریک ګورم شریک خو کنځل دي او بیا پې ما پسې راولېږلې. الا لاس را دې خوا کا. باباجي خدای سوچه مسلمان. الله ډېر مهربانه یې زما وروڼو. زم کله کله سوچ کومه دې بچو ته هم دې کشرانو ته بچې دا ښکلی شکل چا درکړی دی؟ الله درکړی. دا ښکلی سترګې الله درکړی. دا ښکلی شونډې الله درکړی دي. دا خشته مخ الله درکړی دی. دا ښکلی سرمن الله درکړی ده. د خدای نه ویریږئ. د خدای په دشمنۍ کې مې استعمالوئ.
مکوي داسې بیماری به در باندې راولي چې په کټ کې به پروت دی او دا وجود به دې ودوړېږي. مکوي د خدای سره مقابله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به. درې ځله مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې څوک دا لکانو کار کوي په دې دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي. درې ځله وایي. اسې تاسو نه تپوس کوم چې د پیغمبر دعا خدای رد کوي؟ درې ځله خیره کوي. خو الله خو ابو جهل تم کتلی ما خیره کیره ونی. او رسول الله مبارک فرمای اقتل الفاعل والمفعول به، چې څوک دا کار کوي مړی کوي، دا مړه کوي. او زمون درې امامان، امام احمد ابن حنبل، امام شافعي او امام مالک سوي وی د دې سزا قتل دي مړه کوي. او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی وی هغه وی چې پړومبي ځل د غیر کا نو بادشاہ دی ولا سزا ورکي داغه خو خدای چې کوم سزا ورکي. او چې په دویم ځل د غیر کا توبه دی وباسي جیل کې دی واچي، او چې په دویم ځل د غیر کا نو بیا دی ملکی. څنګه دی ملکی؟ اوهو غار ته وخه جو دا غنه را ورغله، یو دیوال لاندې کو دیوال پر ورغورځاو. او حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې څوک په دې ګناه کې مبتلی او دا ګناه کوي وی په قبر کې با د شکل د ابلیس شیطان په شکل به قبر کې پروت. اوه څومره خطرناک، د زنا نه خطرناک ګناه. اگر چې زمونږ امام ابو یوسف امام محمد صاحب وی که چرته نا واده کړو نو اتیا سل دورې ولا ورکا، او که واده کړو نو رجم یې کا سنگسارې. لیکن حضرت علی فرمای وی په قبر کې به د شکل د شیطانی. او عبدالله ابن عباس فرمای وی په قبر کې به د شکل د خنزیری. د چا به شکل علما وی د شیطان په شانتي، شیطان ښه شکلی، او د چا شکل به د خنزیر په شانتي په قبر کې وپروت. ته په خپل شکل د خدای ظالمه، د خدای دشمنی کې، د خدای خلاف کې، ته د خدای نه یریږي. دیر الکان خدای رونیول او بیا په کینسر لګیږي او بل بیماری په لګیږي او وجود یې ودړیږي، د مخ ته بیا ګورو، لاسونه ته بیا ګورو. دا په دې ګناهونو کې مبتلا وي. بهر کیف رب العالمین هغه فرشته چې رالی نو ابراهیم علیه السلام کور ته بوته انسانانو په شکل. فما لبس ان جاء بعجل حنيذ فورا وليسخير رويته کوا او سخير اولو ملمنو ته کې خو ملمانه معزز شکل کې خو چې ملمنو ته او قتل چې غوی لاس نو قرآن شریف کې الله فرمایي سخيلا. نو ابراهيم عليه السلام لک پړه کې یره محسوس کړه د کاغه زمانہ کې چې بس ډاکوان ډاکا به کوله، غلا به کوله، ناغي به چا خوراک نه خور. دا سینا چې اوس ورشي د شپې او غلا کوي لاول فرج نه سامان نو بس نو هغه وای دا غینه پس بیا غلا نه غیبه چې دا د قانون او قاعده وا چې کله بم ډاکا او غلا کوله نو د چا شیله به خوراک به نه کو. چې وکد فلما را چې ویل دل د دوی لاسونه چې دا دې سخیله نه ور رسیږي نو لکه لګا یاره راس چې لکه یاره رااله نو بس هغې پوه شو. ابراهیم علیه السلام خو فمونږ دا ګمبد ګمانه شو، ناغي ورته وی ان رسول ربک، مونږ ستا د الله استازي یو. فکر مه کوه، خوف مه کوه، د الله استازي یو. څنګه راغلی؟ وی تاله زیری درکو د یو الک چې تاله به خدای بچی درکوي او ښځه یې پردې نه شاته وه. نو خدای حیرانه شو، مخله سپیړه ورکړه چې زه خو بوډی ښځه یم. او ابراهیم علیه السلام وایي چې زه خو بوډا سړی یم، دې وخت کې بچی به څنګه الله راکړي؟ وایي دا د خدای فیصله ده، د الله فیصله کې دویمه نه کېږي، الله به دله بچی درکړي. او بیا وایي ښه نو دویمه دا ده چې موږ ستا واره لوط علیه السلام قوم له روان یو، بس د هغوی باندې د قهر منګې باقي ډک دی، د خدای غضب پې راځي او زه هغې له عذاب ورکو
هغه ورته وایي دا څه کوې ابراهیم علیه السلام خو اواه حلیم د خدای نه یریدونکی و نه 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 ګورې سم به شي په امت پیغمبر خفه کېږي په امت داعي خفه کېږي ملا خفه کېږي په خدای یقین کوه مونږ خفه کېږو په ځان هم خفه کېږو په دې قوم مونږ خفه کېږو چې دا ولې دا ګناه کې مبتلي خلک راته وایي که نه بېادبي دې معافي زما رڼو مونږ ته خلک الوی په خدای مې دې قسمي په دا جومات کې ناست یم دا راته ځکه یم چې دا خبر تاسو ته ناشنا لګي په دا جومات کې ناست یم په منبر درته ناست یم چې ما ته دونه پته لګېدلې ده چې نن دا ګناه پلار د زوی سره بالیقین راته پته لګېدلې نن دا ګناه پلار د زوی سره کوي او نن دا ګناه میړه د ښځې سره کوي دا خو ډېره زیاته ده دا خو موږ نه په ټېلیفون تپوس کېږي یاره دا یو ګناه د یو سړي نه شوې ده ځان نه یاد یو سړي نه شوې ده چې نکاح خو پې ختمه شوې نه زه یم بچې جراثیم هم تا کې پرته دا هم تا دا ګناه کړې دا ولې ظلم کوې ولې زیاتې کوې موږ ته خلک مسایل وي خو زموږ زړه کې پرده پرته موږ د چا نوم یا څوک نه ذکر کوي زړه کې پرده پرته او مسلمان به مسلمان پرده کوي په خدای یقین وکړه بیا راته قسمیان وي چې نن په دې کې پلار د زوی سره مبتلا دی اخر دا خلک دومره باغیان دي د خدای نه دونه تیزي وکړله هغه جرم چې د ځنګل څاروي نه کوي او ته یې ظالم ابراهیم علیه السلام ورسره په جګړه شو چې نه وی نه 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 د خدای فیصله ده وی د مار واره لوت او د هغه قوم بیا به بچ کوم ابه بچ کوم سره بیا ښځه به پاتې کېږي نور به بچ کوم راله لوط علیه السلام له خو د خشته هلکانو په شکل دا فرشتې راغلې ښکلې هلکان خشته چې دوی مرض او په هغه شکل وله رالې خو چې څنګه رالل نو ښځې الوې ښځې وه هغه ظالمه وه هغې الوې وی راشئ که نه ستاسو کار خو برابر دی زما خاوند له داسې خشته هلکان میلمانه راغلي دي په ټول را په منډه شو دروازه څه کوي چې په دیوالونو راوړېده هغې خو دا پروا نه ساتله لوط علیه السلام وی چې یخ خدایه دا څه په مصیبت وړېدم د میلمه بېعزتي چې د چا مخکې کېږي هغه له قار ور د چا په ځای کې چې د هغه د میلمه بېعزتي وشي اوهو دا ډېره طبعي ده دا خو زما په مخ کې ظالمانو زما د میلمنو بچې دا ستاسو دا خویندې دا زما لوڼه دي د قوم لوڼه د پیغمبر لوڼه روحاني نو لوڼه هم شته که نه جنکۍ شته هغوی سره دا عمل کوی په جایزه طریقه په نکاح دا تاسو څه کوی ظلم ولې کوی لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید یو معنی دا ده یاره خدایه نو که خپل طاقت مې وینو د دې قوم په مقابله کې یا خدایه که یو مضبوط قوم مې وی چې اوس مې ورته ویلو چې راشئ زما په مخ کې زما د میلمتوب بېعزتي کېږي او ډېره خرابه بېعزتي کېږي رسول الله مبارک فرمایي الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي دا ټکې وې نو باس د دې نه پس الله هر پیغمبر په خپل مضبوط قوم کې پیدا کړ پریشان شو لوط علیه السلام او قوم ورته څه وایي وایي تا ته پته ده انک لتعلم ما نرید چې زموږ اراده او مقصد دی ښه راته پته په قلار کې دا هلکان دي او دا موږ نه بچ کېږي اوس نن سبا یا خدای دا خو زما غټه بېعزتي دا میلمانه به څه وایي بس خو چې هغوی ښه هغه سترګې رانیغې کړه لوط علیه السلام پریشان و نو هغې ورته وی فکر مه کوه لوط علیه السلام ته وایي هېڅ سوچ چې ونه کې موږ د خدای فرشتې او شابه ځان وباسه سحر به په دې قوم عذاب راځي او په هغې کې یوه فرشتې خپل وزر وړاقو او چې څومره قوم راغلی و د هلکانو پسې دې فرشتو ته په ښکلي شکلونو ټول خدای ړانده کړل ټول خدای ړانده کړل دا د عذاب شروع او لوط علیه السلام ته وي ځان وباس الیس الصبح بقریب سار وختي به په دوی د خدای قهر او د دوی عذاب به راځي چا به وځي یو ښځه به دې پاتې کېږي بس لوط علیه السلام فورا قوم ته وي هله ساوري بار کې او سامان وباسئ څه دوم خار نه روان شو او واقعي پېشمني وخت کې دوی ووتل او ښځې به شا شاته کتل الله درې قسمه عذاب پرې راوسته یو جبریل علیه السلام راغی یو مضبوطه چغې پې وواله او دویم دا 15 کلي غون اوچت کړل ښه مضبوط یې اوچت کړل او الاړو یې راوغورځول او دریم څه د پاسه پې د کاڼو باران ختم ریز
ورشه وګوره اوسم هغه علاقې ته ډیټ سی وی بهیر مردار ورته وي چې کم ځای دا قوم هلاک شوی دی اوسم التکورونه او دا آباده او مناري الوړي پرتی دي اوسم الوړي پرتی خلک دي سیل دي سیاحت دي د اردن په غاړه باندې او اوسم هغه علاقه دا ده چې خلک په هغه سمندر دریاب کې لامبي نو ډوبول نه کوي خلق په د پاسه اوچت د قصیدی هغه کې دا صفت ختم شوه دی ارس چې دی الله په پوي دی اډوبول مبول نه کوي خلق دی بهره مردار ورته او اوسم چې کم ځای کې کودای کیږي نو ډانچې د مړو پکې روزي خدای پاک غرق کړ او خدای تباہ کړ او خدای پاک خنا قرآن شریف کې الله دا واقع ذکر کوي زمارونو ډېر خطرناک د صحت تبیدا غرق شو لکان کشر کل تباش د خدای دشمنی ده د پیغمبر دشمنی ده او هغه قبیح عمل دی هغه قبیح عمل چې الله پر ډیر زیات خپکیږي هغه قبیح عمل دی چې پیغمبر مبارک اعلان کړی دی دوه ملکه او رسول الله مبارک درې زله په خلکو لعنت ویل دي درې زله نو بهر کیف دا د دې متعلق صرف دونه به ویم چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې هغه اعلان د صحابه په مخ وې د دې خلق سزا صدا چې څوک دا عمل کوي وې سزا قتل د قتل او څنګه قتل دا به غون چې څوک په دې کې غیر شو دا به غر ته خېجو د غر نه بیرار کړل په داسې طریقه به سو باسه او په داسې طریقه باندې بدوی وجنه بچے کشر کل چې څومره دي هغه ټول ته زما د درخواست توبه وباس که څوک په دې عمل کې مبتلی خدای ته وجاړي خدای ته فریاد وکړي 2 رکعات نفل وکړي استغفار وکړي توبه وباس الله او ځان د داسې ماحول نه ساتي بعض خلک مانه تاسو ګیر د په ماحول کې ګیره په دې ګناه کې څوک ته ودی پراته وخایا مې بچي چې دا دن اوبو کې ناشته نو پاکيږي نه کده زمزم په اوبو ځان اوینځي بیا نه پاکيږي دې ماحول نه ځان وسه کم ماحول کې چې ته پدې کې ګيره ک کالج هغه نه دبل کالج ک یونیورسيټي هغه پرې د بل خوازه کدي الګ سره تعلق دی حتی ک کور نه دو کور د خرڅ قبل خوازه تعلیم خدای خپنه ډېر برتاو خیم نمونه نالم څوک د زیړی بیماری کې مبتلا دي موږ له خوراشي څوک دا جګر یو 2-3 میاشتې مخکې ولا کراغي وې دا رورې وې دا لک چې دینو د اینې کینسر مې دې کوټه پلانټینګ نه ختم دی نه تعال راغلی مدرسې ته راغی او دا وته دا سه نوجوان له نو چې دا سه اغالک بار شو نارورې واپس ما ته مولوی ته یو خبره تا کوم د مخکې مې ته نه وي بس اته بری چې د دې ګناه پر زمون سوق نه څه ګناه کوله دا لکانه تبادی خدای سره څوک دشمنی کوي اسه تاسو نه تاسو کوم الله سره څوک دشمنی کوي او دا د لکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ځان ساتي ساروی او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی جنس پرستی نو بیا چغې وایي ایډز بیماري ده او خورېږي او بیا چغې وایي کورونا راله او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان چې هغه یو قیمتي تحفه ده چې خدای موږ له راکړې ده داغی ایمان یو سو شعبے ذکر کړی دي او پاغه شعبو کې غټه شعبه حیا ده پښتو کې مت حیا وي اردو کې حیا وي عربی کې حیا وي فارسی کې حیا وي پنجابی کې حیا وي ټولو جبو کې ورته حیا وي حیا څه شی دی حیا دیتا وی چې انسان یو غیر مناسب شي یو قبیح شي شریعت و تقبیح وی یا عرف و تقبیح وی عقل سلیمه
او دی دا غنه په دې زړه کې نفرت محسوسای دا زړه راغون شي انقباض النفس دا زړه نفرت کوي دا غینا هغه ته حیا وای لکه یو سړی په لار پردو خزو ته په بد نظر قتل اوس دا قبیح حشید په شریعت کې او په عرف کې هم چې دا سي دی الګ تاسو وګوري نو دې زر دا مخبل طرف ته واړی او دا تندې راتریو کې چې دا کار ما خو دې خدي ته نه دی قتل بل خو مې قتل دې ته حیا وای یا یو سړی دی هغه سیګریټس کې او دې کې په استاد راغی یا پلار په راغی او دې زر هغه سیګریټ پازمک او غور دی او خپل په راکاږي چې دا استاد او پلار په ما پوی نشي چې ما دا سیګریټس کو د پزړه کې حیا رااله حیا سره نفرت راغی دې زړه کې کچکچاهټ راغی نفرت راغی د دینا چیرې دا پلار او د استاد وچو هو ګور دي سیګریټس کې دا خو قبیح شی دی خشه نه دی په عرف کې مخشه نه دی او په شریعت کې مخشه نه دی نو دې چې دا نفرت ته کوي چې دا استاد براته وي چې دا سکه پلار به وي دا سکه دې ته حیا وي نو حیا د ایمان لوی شعبه ده او لیکي علما اذا فاتت الحیاء فاصدع ما شئت چې حیا د کینی بیا چې زخوا خی کوا نو د مسلمان د پاره او د ایمان د پاره لوی سیز حیا ده چې مسلمان کې حیا وی نو د دنه به الله حیا کوي د الله حیا ستوي د الله حیا دی ته وي چې الله بدل عذاب نه ور کوي د الله حیا عذاب نه ور کول دي د الله حیا دار چې دی به ملامت کینا د الله حیا دار چې دل به تکلیف نه ور کوي نو حیا ډیر زیات قیمتي سیز دې زمارو سړی کې بم حیاوي په خزه کې بم حیاوي الک کې بم حیاوي جنہ کې بم حیاوي حیا به د خدای نم کو حیا به د مسلمان نم کو حیا به د مور نم کو او حیا به د پلار نم کو دا ډیر قیمتي شی دی نن سبا زمارو زمون معاشره کې بے حیايي زیاته شوی الکان حیا نه کوي د پلار نه کوي د استاد نه کوي د مشر نه کوي جنکه حیا نه کوي د مور نه کوي د پلار نه کوي د عام مخلوق نه کوي تاسو ګوره په دې معاشره کې عموما زنانه بربندي ګرځي او که شریعت وته وی چې پرداو کا نو دا په موږ پابندي لګي دا زموږ جون را کنټرول کوي اسیرونو تاسو نه تاسو کوم چې کوم سیز ډیر معزز او مکرمي او ډیر لوی د عزت شی وي هغه خلق پټ ساتي هیره د هیره او قیمتي هیره ده نو هغه هیره سو په کولا او لاس کې په بازارونو کې نه ګرځي هغه نه رومال تو کې ډبي کې بند کې الماره کې بند کې او مضبوط سیف جرنده وته وای چې محفوظ پرته قیمتي شی ده د قرنګ د سرو زرو سنور سیدونه دي پیسې دي دولت ته اسوک لار کې کولاو نه ګرځي خوري دوړي به پریوزي غلب اغلا کې ډاکو به رانو تختي هغه محفوظ ساتي پرده کې ساتي هغه پټ ساتي خلقونه پټ ساتي د غلنا د ډاکونا عام خلقونه د بد نظرینا محفوظ ساتي او چې کوم شي د ډیر قیمت شي او معمولی شي وي هغه سو پټ نه ساتي پکور کې مثال په تور منګي پروتي کوزا پرتا دا نو خدای له 15 شلو روپو شه ده کنه اځ سوک با او په کې وروړي نو پټ نه کولاوي ترخ کې نه ولي پکور کې کولا جمعات کې پرتی ولې نه غلط تختې نه په نظر لګي څه قیمتي شی نه ده نو شریعت چې خدای توي پرده او کوزان پرده کې پټ کړي هیره ته جوړه کړي دا خدای هیره ده دا لال دی دا مرجان دی دا قیمتي شی دی دا د ډیر قیمت او د عزت شی دی او د قیمت او د عزت شی خلق محفوظ او پټ ساتل غواړي دا به کولاو نه ګرځي غل به نه غلای کی دا به کولاو نه ګرځي ډاکو به نه ډاکه کی دا به کولاو نه ګرځي بد نظر به نه واخلي دا خطرناک دا خو قیمتي شی دی دا خو یو تحفه ده نو شریعت ته غټه تحفه ګرځي
شریعت د دې زنانه نه یو هیره جوړه کړې ده، یو د سرو زرو یو مضبوط شی ته جوړ کړی دی، یو قیمتي شی ته جوړ کړی دی. نو قیمتي شی خلک په بکسونو په دغه کې پټ ساتي خلک، چې دا څوک ګډ وډ نه کړي، څوک په غلط نظر ورته ونه ګوري. نو دی ته جوړه کړې ده. او یورپ څه وایي؟ هغه ته منګې او کوزه جوړه کړې ده، هېڅ پروا نشته. منګې د کې ده په میز، هر سړی به ته وبس کړي. کوزه ده په میز کې ده، هر سړی به ته وبس کړي. او که چا پټه کړه پروا نشته، بله به والو. هغې ته دا شی جوړ کړی دی. نو شریعت او د یورپ په منځ کې دا فرق دی. او ای ټیشو پیپر د استعمال یې کار څوک استعمالوي. موږ وایو نه ټیشو پیپر نه دی، هیره ده چې د کم کور ده عمقته به استعمالوي، بل څوک یې نشي استعمالولی. او ای بارې کې د پروا نشته چې چا سره لاړه هېڅ پروا نشته. موږ وایو نه چا سره لاړه خبره پکې نشته. دې له شریعت ډېر عزت ورکړی دی. د دې مثال د هغه کیلې چې په پوستکي کې پټی او که پوستکی یې تیلر که بیا ماشي مچان به بنګېږي څښا به شي. حیا دونه ښه شی دی که نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، څومره حیاناکه ده. یو ځل رسول الله مبارک سره ناسته و دی کې میاشت راختلې وه. چې میاشت راوخته نو خلک د دې لومبۍ او دویمې او درېیمې میاشته په غور باندې ګوري. نو ورته وي فاطمې هغه د میاشت د بچې، نو دی ورته ونه کتل. نو بیا ورته وي فاطمې هغه د میاشت ختلې ده، نو دی بیا ونه کتل. وی لورې تا ته ویم که نه میاشت ختلې ده؟ وی د الله رسوله زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې؟ وی دې وخت کې خلک ورته ګوري، نو زما د خلکو نظر په دا میاشت را یو ځای کېږي. خو چې حضور پاک ورته فرمایي چې وګوره، نو شریعت کې منع خو نه ده. یو اوسپومې د سړي م ورته ګوري او ښځې م ورته ګوري، یو دیوال د سړي م ورته ګوري، ښځه م ورته ګوري، هېڅ ګناه پکې نشته. لیکن دا د هغې حیا وه. زموږ علماو یو مسله رایستې ده، زموږ شامي او نورو کتابونو کې شته چې یو انسان یو جینۍ اوبوس کي په یو جام باندې، او لک هغه اوبه راوالي یو پردی لکه، او هغه د جینۍ د شونډو په ځای باندې شونډې ږدي اوبس کي د خواهش او شهوت په نظر، دا بیا ګناه ده. ته تلذذ حاصلې، ته لذت حاصلې د پردی جینۍ د هغې جام او د اوبو نه چې هغې پې اوبس، دا بیا ناروا دي، دا بیا ګناه ده. نو دا خو چې حضور پاک ورته وي وګوره هغه د میاشتې نو ګناه د کم ځای نه شوه، خو د هغې حیا حضور پاک رد نه کړه. دی ورته ونیو چې بچې نه ګوري دي سړي، اتم ورته ګوره. نو ګوره دا د هغې حیا شو. او چې کله وفات کېده ماشاءالله نو وصیت یې وکړ. پخوا به زمونږ اوس هم شته، زمونږ د زنانو په دې کټ باندې، د مړي په دې کټ باندې د جنازې په کټ ډولۍ پرتی، د لرګو یو شی پروتي، بره پې د پاسه څادر پروتي، داسې ده که نه ده؟ نو دا د هغې رواج و. هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې ښځې چې مړې شي او جنازې وړي، نو داسې لرګي پې کېږدي او د پاسه پې څادر کېږدي. نو وصیت یې وکړه، وی زما جنازه چې وړی نو زما په کټ باندې به لرګي کېدی، بره او پې څادر خور کې، چې زما کفن هم څوک ونه ویني، او جنازه به مې د شپې کوې، دروازې به زما جنازه هم نه کوې، د شپې به کوې. دومره حیا وه په حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کې. او دا یوازې په هغې کې نه، په ټولو امهات المؤمنین کې بی بی اسما د حضور پاک خینې ده، د عایشې بی بی خور ده، خینې ده. او په زبیر واده ده، او زبیر د رسول الله مبارک د ترور زوی د حضرت صفیه. او په بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام سره د صحابو په لاره را روان. نو دا بی بی اسما دا تلې وه، هغه زمانه کې دا پرده پوره نه وه، دا د مخ پرده نه وه، د لاسونو پرده نه وه. نو ښځو به هم په پټو کې کار کوو، سړو به هم په پټو کې کار کوو. اوس هم په بعضې علاقو کې ښځې په پرده کې ځي، خو خیر هغه زمانه داسې وه چې د دې لاسونو پرده او د مخ پرده، د سټ پرده، د لاندې خپو پرده دا نه وه، نوره وه او دا نه وه. نو ښځې به هم پټو ته تلې او کار به یې کوو. نو بی بی اسما وی زه پټي ته تللی وم، نو د کجور هډوکي مې راغونډ کړي وو او په شکرۍ کې مې اچولي وو چې دا به دا کجورې مارغان خوري، دا به یو سم کور ته. نو اس ته خلک اوښانو ته به یې د کجورو هډوکي اچول، اسونو ته به یې هم اچول، یا دا زړې کجورې به وې دا به یې اچولې، دا به یې په شوق خوړلې. نو امې شکرۍ کې اچو، شکرۍ مې په سر وه. وی دې کې حضور پاک مبارک سره د صحابه وو. وی چې دې څنګه ولیدم نو زه خو یې پېژندم، ځکه د رسول الله مبارک نږدې رشته داره وه. نو زر راته اوښ سملاو، اوښ ته هغه کخ نارې کړه چې هغه سملاسته.
او ما ته اشاره وکړه چې راځه شاته په زنانو د ناستې به شاته بل محفوظ ځای شاته کېنه ورباندې یاره وایي چې ما داسې وکتل صحابه ورسره ډېر زیات حضور پاک سره نو حضرت زبیر ته وایي خپل خاوند ته وی زبیر ستا غیرت را مخکې شو نو یې ور نه رالمه یعنې ړمه کېده چې شاته سوره شم ځکه پڼ مې په سر او رسول الله مبارکو او شا وسره مرګریم دي وایي ستا غیرت را مخکې شو زبیره چې تاله به غصه درشي چې دومره سړو په منځ کې د حضور پاک سره شاته ناسته وي نو وایي ما حیا وکړه ور نه رالم نو رسول الله مبارک را باندې پیښ شو نو اوښې پاسه او سره د خپلو ملګرو روان شو زبیر ورته وایي ډېره ګرانه ده ګنې ماته دا ډېره سخته ده چې ته پټي ته ځې او د کجورو هډوکې راغونډې او په سر یې راوړې که حضور پاک سره شاته ناسته وي ښه به دې کړي دا حیا ده څه زنانه به په منځ کې وي شاته به ولاړې وي او رسول الله مبارک به سړو ته حکم وکړ چې اله به تاسو کورونو ته ځئ صبر به کوئ چې زنانه خپلو کورونو ته دې رسېدلې زنانه به باقاعده راتلې او په شاته صفونو کې مناستې وي او خپل منځ کې به شرکت کوه دا حیا ډېر قیمتي شی دی خو زموږ نه له حیا لاړه او بې حیایي چې ده توبه وباسه تبعی ده الله پہ غصہ کیږي او الله پہ خفه کیږي د لوط علیہ السلام قوم الله په سهلاک په بے حیاي هغه بس چل کو دا د لکانو د ښه ګناه به کول او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې سالکان بالکانو سره ملاویدل او دا خراب ګناه به یو بل سره کوله او دا به داسې ښکا پټم نه کوله دا ښکارا په مجلسونو کې به کوله اس حیا پکې نه عام مجلسونو کې به دا ګناه کوله الله وسره چلو لوط علیہ السلام پیغمبر ولا خدای پاک راولېږه لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام رارو هغه ورته نصیحت صدو ملاقوا دا د اردن او د فلسطین او د شام دی علاقو سره نږدې ده لوط علیہ السلام او یو کلی نه دی مؤتفقات دا 1500 ګڼ کلی دی لوط علیہ السلام راغی هغه ورته دعوت ګوره الله پاک اله یو قوم له سزا ورکوي چې لاول په خپل حجت تام کی قائم کی په حجت سبا دونه وي چې الله مونږ ته خو تا دین نو لېږلی مونږ څه خبر وو لوط علیہ السلام ورغی هغه ورته ډېر زیات نصیحت وکړو ای بچې دا ګناه ده دا ناروا ده حرام دی او دا د هلکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم دې ځان ساتي څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی جنس پرستی په بعضې یورپي ملکونو کې دا قانون دی چې که هلک سره واده کوي کولی شي او که جینۍ سره واده کوي نو کولی شي هېڅ پابندي نشته دا چا خپل خواهش دی نو هلکه دا اوس څه خبره ده دا قانون وګرځېد نو بیا چغې وایي ایډز بیماري ده او خورېږي او بیا چغې وایي کورونا راله او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي بیا خو کافرو ته په دنیا کې صبر ډېر کوي ځکه دنیا د هغوی دپاره جنت دی د هغوی غټه رانیوکه په آخرت کې راځي او مسلمان د هغوی خو په دنیا کې هم خدای رانیول کوي او بربادوي او تباه کوي حیا ختمه شوه اوس هم زموږ دا بعضې مسلمانان انکارات دا په سوشل میډیا بعضې مسلمانان ځان ته وایي چې د قرآن خلاف یو سړی لګیا دی دا مسلمان نشي کېدی د قرآن د آیت مخالفت کوي او هغه مسله چې د قرآن شریف آیت په نص ثابته ده مونږ د انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي زکات نه انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي حج نه مانی دا قرآن نه ثابت دی به څنګه مسلمان شي پرده نه مانی دا د قرآن نه ثابته ده به څنګه مسلمان سکالران به یو بناستی د بار ملکونو نه پیسې خوري ظالمان بې حیایي خورول غواړي مسلمان کې بې حیایي خورول غواړي دوه درې خپل سرکاري مولیان هم راوستي هغه هم ځان سره کېنولي او نور خلک یې هم راوستي او دا په ټي وي باندې او په دې موبایل لګوي دا خبرې د خلکو غوږ کې ورچوي چې د خلکو په غوږ کې دا ګن ور واچوي او دا جراثیم پکې ور واچوي دا کشر هلکان ټولې په دې جراثیمو اخته کړي دي نه نو څه چلو شو نو قانون سازي شوه نو دا خو دا هر چا خپل حق دی نو که هلک سره واده کوي نو څه بدیت دی او دا اوس وګورئ هلکه دا ټول لومبۍ خبره ده چې ته مسلمان یې که ته کافر یې
که ته مسلمان یې خدا ډېر خطرناک جرم دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې داسې واقع پیښې شوې دا لکان والکانو سره د ګناه مسله پیښه شوه چې پیښه شوه حضرت عمر یې راوغوښته حضرت علي راوغوښته وایي دې سره څوک د حضور پاک زمانه کې خو دا مسله نه ده پیښه خو د زنا مسله پیښه ده او پیغمبر مبارک سزا ورکړې ده د غلا مسله پیښه ده او سزا یې ورکړې ده او دا الک الک سره ملاوېدل دا خو نه دي شوي ټولو صحابه فیصله وکړه او یو دوه درې حدیث هم پکې راووتل بای صحابه ته معلومو څه فیصله وکړه وی اور بلکې خندقونه وکنه او دا لکان چې دا چا دا غلطي کړې ده او ګناه کړې ده پکې غونډ ور واچوي وې سوځوي غونډې وسوځوي حضرت عمر و حضرت ابوبکر حضرت علی حضرت او ټول صحابه کرامو وې سوځوي دا خو ډېر سخت جرم دی خدای مکه که یو انسان حیوان سره دا ګناه وکړي حیوان سره نو رسول الله مبارک سوی اقتلوا البهیمه دا حیوان وسوځوي حرقوا بالحدیث کې راځي چې دا حیوان وسوځوي غوښه مه خورئ دومره خطرناک اوس حیوان پکې څه ګناه ده چې خلقو ته پته ولګي چې دا جرم ډېر خطرناک نو ته مسلمان یې ته دې ته څنګه جایز وې ته څنګه وې چې دا ارچا خوښه نشه خوښه د ارچا ده خو د مسلمان خوښه د شریعت د دایرې نه بهر نشي کېږي دا خو به دې وي سودم کوم ولې زما خوښه ده سبا به وي مور سره م نکاح تړمه ولې دا ارچا خپله خوښه ده سبا به وي خور سره م زه نکاح تړمه ولې دا ارچا خپله خوښه ده سبا به وي دا لور مې د بل ته سله ودوم خو دې خپل لور ته به په خپل کور کې پاتې کم که نه او دلیل به څه وي دا ارچا خپله خوښه ده دا چا خوخه نشتا سبا بیا بوتم سجده کوي دا چا خپل خوخه ده سبا بیا کانی تم سجده لګي دا چا خپل خوخه ده سبا یو سړی دلته بربند ګرځي په دې میدان کې لور خور بم بربند وباسي او د ما خپل خوخه ده نشته په شریعت کې خپل خوخه د شریعت په دایره کې دنه چې مسلمان خپل جون بتیره نو د لوط علیه السلام ورغه د خپل قوم ته نصیحت وکړو خو ایسا سر په مکوا ډیر زیات نصیحت یې ورته وکړو او ایسا سر به نه کو بلکې لوط علیه السلام پورې بیٹھو کې ګوري ها پاک دامنو ځان پاکي صاحب ځان پاک دامن زموږ فخر کاله کان الک سره ملاویږي او کو جنې سره ملاویږي او کالک جنې سره ملاویږي تاسو پکې نه خري خیر هغه قصه ما کړم د لوط علیه السلام او بیا به هم د تسوا حکم اوس خپل مقصد ته ذکر کو ا مقصد سره الله پاک فرشتي راولېږي په ډېرو خشته شکلونو او لاول ابراهیم علیه السلام لا ورغله ابراهیم علیه السلام پیدا ګمانو کې چې دا میلمانه دي هغه ډېر زیات میلمه دوستو فمال بسانجا بعجن حنیز لاړو کور یې اوسخی لال کو او هغې وله روید کو میلمنو له یې راوویستو ډېر میلمه دوستو ابراهیم علیه السلام چې څنګه یې ورته میلمنو ته هغه کېښوده میلمنو ګوتې نه وروړې هغه زمانه کې به قانون سو چې څوک غل به چا کره کور ته ورغې غلا به یې کوله نو هغه به د هغه کور والا خوراک نه خوړه په دا یو نظام یو قانون خو دې زمانه کې چې غل ورشي په کور باندې نو لاول په پرج ورشي نو چې سي هغه وخوري داسې هم شوي دي په اخباراتو کې راځي چې ښه مدیدار په بورچي خانه ورغلی دی او کاغې کې څه غوښه مخ او څه پراتو هغې خوړلي دي او د هغې نه پسې د کور نه سامان تښتولی دی غل به خوراک نه کوم چې غلا به یې کوله نو هغه چې څنګه څښی ورته کېښوده هغې ګوتې نه وروړې نو ابراهیم علیه السلام یې دا جوړ سو غلم له راغلی دی دا څه مسله دوی نه وړي نو هغه لږ فکرمند شو نو هغې ورته وې اولاد مه یارېږه وایي انا رسول ربک من ستا د خدای استازي من فرشتي یو او من زو د لوط علیه السلام قوم تباه کو خو په لاره په تا رالو تاله یو زیری درکو خوشخبري درکو ما له څه خوشخبري راکوې وی تاله به خدای زوی درکوي نوم به وله اسحاق کېږدی اسحاق له به خدای زوی ورکوي د هغه نوم به یعقوب وي ماشاءالله یعنی الله ورته په بوډاوالي کې صاحب او ښځه یې شنډه وه ومره ښځه یې بلکل شنډه وه او دې هم بوډا سپینګیری دی او تاله خدای زوی یعنی ورته یې واوروله چې لور نه زوی به میلاویږي او دی هم ورته واورېله چې نوسي د هغه به نوسۍ به دې وي د هغه زوی به وي
خوشا نو ته وی چې او خدای د دیوال نه پورې غاړه چې دا خبره اوریدا چې دا خبره رښتې دی او دا خبره وکړه نو او ته مخلص ادا سي دا خدای خپل انداز کې داسې لاس دغه کی وته وی زه خو بوډا خدای زما بچي به کم دی وی دا د الله فیصله ده بیغمه کېره دا به کېږي پښتانه وی غم خادر اور خوري دلته کې ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکړي چې دی خوشاله شي هلته د لوط علیه السلام قوم تباه کوي دی له خو زیری ورکړه دوی خوشاله شو نو او ته سوی نو یجادلنا فی لوط هغه لاولې وسر فی قوم جګړې ابراهیم السلام او ډېر نرم دلو ډېر زیات نرم دلو وی نه مکوي امید تباه کوي بالکل چې تباه نه کې او سم بشي خیر دی او د خدای بندگان دی او ټیک بشي او ټیک بشي هغې ورته وی دا د خدای فیصله ده او سار وختي به دا قومونه ټول تباه کېږي او لوط علیه السلام او د هغه قوم به د خدای بچ کوي بېغم او سستار واره او د هغه خاندان به خدای بچ کوي او دا د خدای فیصله ده به دې کې نورې ګوتې مه وه ډېر صبر ورته الله وکړي لوط علیه السلام پې زړه ستړی کړ او ډېر منتونه یې ورته وکړل خو بې حیایي خدای نه برداشت کوي چې بې حیایي چام کړې ده نو خدای رانیولی دی بعض انسان یې بې حیایي کوي نو خدای پې سقا بیماري راولي په کور یې راولي په ده راولي په خاندان یې راولي په بچو یې راولي غم ورته پېښ کړي مصیبتونو نه کور نه خالي کېږي د غمونو نه کور نه خالي کېږي او بعد وخت خدای پاک عام عذاب راولي تاسو نه ګورئ دا سیلابونه چې راشي او تبۍ وکړي الله خو چا سره ظلم نه کوي دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه راوغورځوي الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي یار یو شی دی اوچو سره لامده بیا سودي که ته وایې دې کې خو نیکان هم لاړل نو نیکان هم ځي صاحب نیکان ولې ځي نیکانو ته الله وایي نصیحت کوه ورته که نه ولې ورته نصیحت نه کوې دا پوهې که که نه ولې نه پوهې هغې وایي دا هر چا خپل قبر دی وایي اوس هر چا خپل قبر دی نو اوس تماشه پکې کوه چې تا هم ورسره وړم په سیلاب او که دې ورسره نه وړم یو مثال به دله درکړم حضور پاک فرمایي یو کښتۍ ده کښتۍ دوه چته ده لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بره دی قراندازي وکړه نیم بره شو نیم لاندې شو اوس لاندې چت والا اوبه پکار دی نو دی خو لاندې سورې نشي ایستی نو دی بره چت ته خیږي نو د بره چت نه بورقه سیند ته ښکته کوي او اوبه رالي ځان له نو بره چت والا ورته څه کوې بره راخیږي او اوبه ټول یې وشیندلې او زمونږ باندې هم ټولې اوبه توی کړلې او ټول کښتۍ هم لمده کړله کوزېږې هغې ورته یار وروره مونږ به اوبه څښو اوبو نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي وایي بس هر څه چې کوې خو مونږ له بره مه راخیږي دی ورته څه وایي وایي مونږ به لاندې سورې وباسو ځکه بغیر د اوبو نه ژوند نه تېرېږي ځان له به سوړه وباسو چې اوبه راشي نو حضور پاک مبارک فرمایي که دې بره والا ورته وایي چې نه ګورې پام کوې سوړه ونه باسئ یو سوړه مو وایسته اوبه رالې خو موږ هم غر کېږو تاسو هم غر کېږئ او د هغې لاس یې ونیوه چې راځئ خیر دی بره نه اوبه وړی که موږ لامده شو خیر دی خو سوړه مو باسئ نو دواړه بچ شو او که هغې ورته ستاسو خپل قبر زمونږ خپل ستاسو خپل چت زمونږ خپل وباسئ زمونږ در باندې څه نو که لاندې سوړه وویستله وایه که نه نو دواړه به غر کېږي که به نه غر کېږي دقه رنګې که یو قوم ګناه کوي او دا بلې مړه دې پیشه او کا خدای پیشه خپل قبر کې سملي داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو اب هم وایي تاب هم بیا وایي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناهګار لاس ونیسه سره ګناه نه منې کا نصیحت ورته وکړه او که نه سمېږي هجرت دې کوه دا علاقه پرېږده بس په دې عذاب را روان دی ګورې په ژبه یې پوهې که په لاس یې پوهې که نیز تخته ته خپې ته وباسه هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دی او نن سبا زمارونو خلک وي مسلمانان داسې دي په تکلیف کې او په مصیبت کې دي ولې په تکلیف مصیبت کې دي نن مسلمان بې حیا دی دومره بې حیایي د قسم په خدای زه حیران شمه پخوا به خلکو د عالمانو څونه حیا کوله زمونږ د کور خوا کې د مشرانو ته پته ده پخوا په دې خادو کې خلکو ډول غږاو او په دې خادو په دې جنجونو کې به خلکو په دې جنج کې هغه ډول او سرنا او هغه شیدونه به او د هلکانو به ورته په لاره باندې بنګله منګله اچولې وه نو دا شی چې به زمونږ د جنج راغی زمونږ د کور خواله به راورسېد نو وی مولوي صاحب کور دې بند کړي نو چې پول ته به ورسېدل شروع بیا وکړه قسم دې دې مشرانو ظفر لاله او دا ټول ناست دي د جانزیب دا یې ناست دی د حاجي صاحب ناست دی تپوس ته وکړې د زیارت خواله چې به راورسېد هلکه بنده و بیا که به نه بنده
جمعات سره چې به راورسېدل نو دا شی به یې بند کړه دونه حیا وه پکې سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې سګرټ څکلی سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پته به ووته چې نسوار اچوي پلار مخ کې به نسوار نه اچو داسې حیا وه زما رونو او چې جینۍ به په واده شوه څنګه به وه په ډولۍ کې به یې وړله او ډولۍ به یې په کور کې دننه یې ښودې وه او یا چې موټر ته به یې خېجوله نو دنیا پردې به یې ورته وتړلې موټر ته به وخته او په ټانګه کې چې به ناسته وه تپوس وکړې د مشرانو نه نو د ټانګې نه به یې شاته ورته پرده ته وکړې وه پرده او د کوچوان په منځ کې سي چې شاته به ښه دي د کوچوان او د هغې منځ کې به هم پرده تړلې وه اوس خو چې وادي ښځې د هغه سوکو والا کیړی پیدا کړي چې سړی پې کوټې ته رسي او پرسونه مرسونه او چې روانه شي او ته ورته ورکړه پرده ولې مخ پې خوب دي څه ټقه 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 نیغه به روانې یو موټر ته وخېږي حیا لاړه حیا کم بې حیایي شروع ده هلکان او جنکۍ تاسو ورشه پېښور کې به دې مارکیټونو کې وګورئ اسلام آباد کې وګورئ لاهور کې وګورئ حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خواله جنکو نه او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی ای مسلمانانو جنکو مه کوئ دې مخلوط تعلیم مه کوئ هغه یونیورسټو کې سبق ووایئ چې هلکان پکې نه او که کوئ پرده کې کوئ هلک سره په یو بینچ مه کښېنئ دا جینۍ او دا هلک د یو بل نه جدا اوسېږئ د خدای نه حیا وکړئ رونو ای بچو د خدای نه حیا وکړئ ټوله به ناست دي په دوکاندار نه به سودا کوي جامې به تیلي او بې حیا به ناست دی اب ولا بوتل راوړي د پیپسي وغیره او دې به ښه مزېدار پړونې به لري او څادر به لري کې دوکاندار مخکې به مرې او مخ کاره کې بوتل بس کي دا حیا کم خواله دا به خدای راونیسي که بیا به څه کوي په داسې غم به دې مبتلا کي په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کي په داسې جنجال به دې مبتلا کي چې بیا به توبې وباسې او خدای به یې نه قبلوي هغه استاد یې لاړه لوط علیه السلام په خشته او شکر چې هلته لاړل بس قوم خبر شو وایي میلمانه راغلي دي او ډېر خشته دي او ډېر خوبصورته دي په منډه منډه راځغلېدل چې لوط علیه السلام د میلمانه د په ښکلي شکل دی غمجن هم شو چې زما میلمانه خو ډېر ښایسته ښکلي شکل دی او زما قوم کې خو دا جراثیم پراته دي دا وایرس دا بیماري دا به اوس جنجال باندې پېښ نه شي همدقسې هغه قوم یې راغی لوط علیه السلام ورته وایي د خدای خاطر وکړې ما مه شرموئ میلمانه مې وایي غلې کښېنه تا ته پته نشته چې موږ سره راغلي یو هؤلاء بناتي ان كنتم اے دا استاد د قوم لونه د پیغمبر لونه دا د ډېرې لونه مې دي لکه زه تاسو ته بچی وایم دا ډېر بچي او ډېرې لونه مې دي په دې قوم کې جایز نکاح بدله وکړم چې څوک هم خوښي دا مه کوئ هغې ورته ویې په قلار کښېنه چې موږ سره راغلي وي به کوو ډېر خفه شو لوط علیه السلام پیغمبر لو کان لی بکم قوه او آوی الی رکن شیء ارمان که خپل طاقت مې وی کنه یا قوم مې وی دی قوم یې نو پردي قوم ته تللی بل قوم په ابراهیم علیه السلام یې تر دی پردي قوم ته تللی قوم مې وی نو په ما خپل قوم راوستی چې ای قوم راشه زما د میلمزو بېزتي کېږي خپل طاقت مې وی نو ما به اوس دا میلمنو زما په کور کې دننه زما د میلمه به دونه خطرناکه بېزتي کېږي ډېر غمجن شو ضاق بهم ذرعا سیء بهم ډېر غمجن شو بس هغې ورته وی ای لوطه چې غمجن نشي موږ د الله استازي یو موږ ته دوی پوټیم نشي رانږدې کېدی او جبریل علیه السلام خپل وزر له معمولي غوندې داسې کړس ورکړ هغه هلکان چې راغلي وو د دې ګنده سوچ په فکر او دا هلکان راغلي دي موږ به دا ګناه ورسره کوو ټول خدای په سترګو ړانده کړل تپه تپه دا سوچ په سترګو خدای ړانده کړل او لوط علیه السلام ته وی وځه شا به زر وځه قوم باندې دې موږ راغلي یو عذاب راولو او سحر وختي پېشمني به په دوی عذاب راځي او پېشمني نږدې دی او تا به خدای بچ کوي او ستا قوم مګر یو خبره ده شاته به نه ګورئ که چا شاته وکتل هغه له به سزا میلاوي ښځه به دې بچ ته ځه بس لوط علیه السلام خپل قوم ته ټولو ته یې ځای چېږي
فنجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين. اذا ټول لاړه. خزه منافقه وه، خزه منافقه وه د لوط علیه السلام سره، خو د قوم سره زناکاره نه وه، بدعمله نه وه. د یو پیغمبر ښځه بدعمله او زناکاره نه ده تېره شوې، خو دا اطلاعات بیا ورکول وله. د نوح علیه السلام ښځه هم دغسې وه. ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط. هغې به هم د نوح علیه السلام متعلق قوم ته وې د ما خاوند لیونی دی او پلانکې او پلانکې. نو بس چې دوی تې څنګه ووتل، نو الله څه چل ورسره وکړو. اغوڼ کلي لږ نه، لاول یې ښه مضبوطه چغه پې وواله. جبریل علیه السلام پې ښه مضبوطه چغه وواله، او د چغې نه پس یې څه چل وکړه؟ جعل عالیها سافلها، الوړه یې کړل. او امطرنا علیهم حجارة من سجیل، له کاڼو باران یې پرې وکړه. 3 عذابونه شو، د بجلۍ تندر چغه الوړه یې کړل، او د پاسه یې پرې د کاڼو بارانونه وکړل. او ښځې بیا شا شاته کتل، یو کاڼي هغه ولګېدله، هم پکې مرداره شو. لوط علیه السلام خدای بچ کړ، ټول اهل یاد یې خدای پاک بچ کړل، قوم خدای تباه کړ. د دنیا عذاب هم پرې راغی، او الله وایي چې مونږ پې لعنت تابع کړی ری تر قیامته پورې د خدای په غضب اخته دي، او قیامت نه پس هم جهنم دی. د دنیا خواهش او ګناه یې خوښه کړه او بې حیایي خدای څونه تباه کړه. اوس هم هغه علاقې ته لیډ سیټي وایي، لیډ سی ورته وایي، بحیره مردار ورته وایي، د اردن خوا کې د علاقه ده. اوس هم وزندار شي پکې نه ډوبېږي، خلک پکې دي سیل او سیاحت نه پکې لامبي. سمندر دریاب دی او خلک د پاسه پې پراتي او ډوبول نه کوي، دقه پې د پاسه پې پراتي، او اوس هم پکې آبادۍ الوړې پرتې دي. بالکل د امریکې او د ټولو ملکونو درف یافتې. د عیسی علیه السلام نه تقریبا 2200 کاله مخکې دا وخت تېر شوی دی. اوس هم هغه اثار شته، د انګریزانو دا ټول تماشې دی. زمارونو بې حیایي چې ده که نه، دې باندې خدای ډېر سخت خفه کېږي. هلکان ټول بې حیا دي. د اوس مشر د عالم قدر عزت پکې نشته، د پلار نشته، د مور نشته، جینۍ بې حیا ده، د پلار د مور قدر پکې نشته، بربنډ ګرځي، یو بل سره انګت یې اچوي. نحن بروزة الجول بروزة شو أو ردور رسولك وده أو نوز ورسيخ مروة فندس نتيجة ربنا بكاري أو تشبك سو من سمرة دولة كهو بلاد ريال ها نو به حیايي ډېر خطرناک شی دی. زمارونو تاسو ټول چې زما څومره بیان اورئ، تاسو ټول حیا به کوئ انشاءالله. ښه نو دا خو ما خو یې زه به اوږد تقریر کوم، خو نن خو ډېره سخته ګرمي ده، نو بس په دې به اکتفا وکړو او یو دعا به د باران هم وکړو. بهر کیف بس ورځ ده ډېره زیاته ګرمي ده، نو که ستاسو خوښ یې نن به په دې اکتفا وکړو. ښه ګرمي ډېره ده، خو باران نه کېږي او سخته ګرمي ده. په سکولونو کې دا ماشومان هم بېهوشه پراته دي اکثر په دې سکولونو کې، او دارنګې ډېر بوډاګان، ډېر لوی تکلیف دی. زمارونو د جمع او دعاو کې د اخلاص نه دعا وکړئ، د جمعې مبارکه ورځ ده، او دا د خدای قهر او غضب دی. ګورې مونږ خدای رانیولي یو، ځکه زمونږ دا کشر کول په ډېره بې حیایه کې کنځل، دونه کنځل په دې نیټ څوک یو ته کنځل کوي، څوک بل ته کنځل کوي، څوک د یو ښځې پسې، څوک د بلې ښځې، څوک د یو لور پسې، څوک د بل په لور پسې، یو هوها په دې نیټ باندې جوړه ده. دا ټوله بې حیایي ده. د خدای یره او د خدای قهر په دې خلکو کې نشته. بعضې خلک وایي زه د دین خدمت کومه، او د دین خدمت په کنځلو کې چې ته د پردی لور کنځې او پردی خور کنځې او پردی مور کنځې، دا د دین خدمت دی. دا خو ډېر لوی جرم دی، ګناه ده. دا خو ته ظالم یې چې کنځل کوې. د خدای کنځل خو ګناه کبیره ده، او بیا په فیسبوک کنځل خورول خو دې په زرګونو ګناه یو ځای کړې، نو دا ډېر جرم دی. وکې زمونږ د جومات د چت ته چې خدای په خیر سر ته ورسولی کې، او دا جومات الله مدرسه هم د جومات هم دی. الله پاکې د دې ټولې علاقې دپاره د ماشومانو د حفظ او د ناظرۍ مرکز جوړ کړي، او د جمعې او د نورو منځونو مرکز الله جوړ کړي. او کومې خور چې مونږ ته راځی راکړې د هغې له د هغې خویندو ټولو له الله د خیر او د برکت ژوند ورکړي، او مشران یې خدای وبخي، او مونږ له خدای پاک د حیا او د پردې ژوند راکړي. او بعد مردگان وفات شوي د مونږ د
زید الله مولانا صاحب خو هغې له خدای ښه مرګ ورکو او دعا وکړئ چې خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي رشتہ دارانو له خدای پاک صبر ورکړي او د نورو غمونو نه الله په امن و امان کې وساتي نور چې څومره مردگان وفات شوي دي الله دې ټولو بخي زمونږ دلته رجاوي مرګي لطیف حسین صاحب او مختیار دي د هغوی کې یو ماشوم واده دی دعا ورته وکړئ چې الله پې خوشحاله کړي او الله واده په خیر و عافیت سرته ورسوي ډېر دوستان دې مونږ ته دعاګانو درخواست کوي جمعې مانځه کې دعا وکړئ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک دعاګانې قبول کړي که کوم بیماران دي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي که کوم قرضدار یې الله دې قرضونه خلاص کړي د چا کاروبار کمزوري دی الله دې په کاروبارونو کې برکات واچوي او الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي دا دعا د جمع وکړئ یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي خدای د غضب د باران نه مو ساتي یا الله د خپل مخلوق د سیراب کا الله د خپل بندگان د سیراب کا الله د خپل اونه او بوټي د سیراب کا دا دلته په ملکان کې او په دې دیر کې دغلته په ځنګل اور لګېدلی او چا سره د مړ کېدو ایس علاج نشته دوکې چې خدای پاک هغه اور مړ کړي دی کې به ډېر حیوانات وسوځي او ډېر بوټي به ضایع شي او ډېر پټي به تباه شي الله دې هغه اور مړ کړي او په بلوچستان کې په دې سند کې بعض علاقو کې داسې قحط دی زمارونو چې دا څاروي دغسې لتې ټکوي او مري دومره قحط دی اوبه نشته بارانونه بند دي یا الله دا ته خو رحیم ذات دی خو خدای مونږ ګناهګار یو الله دا زمونږ ګناه ده پروردګاره او زمونږ د دې کشرانو ګناه ده نو خدای مونږ په خپله ګناه منیسي او الله په مونږ د رحم باران وکړي یا الله اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا خدای پاک په مونږ باندې د رحم باران وکړي اللهم اغثنا خدای په مونږ باندې باران راوورولې کې او په خپلو بندګانو باران راوورولې کې د رحم او پروردګاره ته خو هغه ذات یې چې هغه کارونه کوي چې د انسان په ذهن کې تېر تېرېږي ناشنا کارونه الله کوي شین اسمان به ایس بم نه ته به وریځ راولي او باران به وکړي او وریځ به وي را به شي موسمیات والا وي باران به کېږي او دقسې تېره شي باران ونه شي نو هر څه ستا لاس کې دي پروردګاره خدای په دې خپل مخلوق په دې خپلو بندګانو رحم وکړي او د رحم باران وکړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي الله بیمارانو لم شفا ورکړي الله دواړو جهانو د فتنو آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي خدای زمونږ د دې کشر کلونه بې حیایي ختمه کړي خدای په مونږ کې حیا پیدا کړي او زمونږ په بچو کې حیا پیدا کړي زمونږ په لونو کې حیا پیدا کړي او په ټولو مسلمانانو کې حیا پیدا کړي او حیا د ایمان لویه شعبه ده خدایا زمونږ ایمان ور باندې کامل کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين